د پیښور پوهنتون په پیوټا هال کې د مۍ له 5 تر 9 نیټې پورې د کتابونو درې ورځنۍ میله پیل شوې ده. په دې میله کې د پښتنو د کلتور، تاریخ، ساينس او مذهبي کتابونه په نیمایي بیه د خرڅ لپاره نندارې ته ایښودل شوي دي. د کتابي میلې ته راغلي زده کوونکي د دې ګام ستاینه کوي او دا په پوهنتون کې یوه مثبته سرګرمي بولي. دا 15 بک فیر دی او دا هر کال دغه شان پیښور یونیورسيټي کې کیږي او په دې بک فیر کې د پوره پاکستان نه بلکې انټرنیشنل سټالز په دې کې راځي دلته کې هغه پارټیسپیشن کوي او بیا دلته سټوډنټس ته په 50% ډیسکاونټ باندې سټوډنټس ته بکس ملاويږي او ان شاء الله درې ورځې به دا جاری وي او د دې نه یو مقصد زموږ دا دی چې د پښتنو ته د سټوډنټس ته او د پوره پاکستان د معاشره کې د کتاب په ذریعہ باندې تبدیلی او چینج راولي. دا میله هر کال د پیښور پوهنتون د اسلامي جمعیت طلبه لخوا تنظیمیږي. د دوی په وینا موخه دا ده چې د ټکنالوژۍ په دې دور کې د خلکو ترمنځ د کتاب لوستو شوق ژوندی وساتي. دا کتاب چې کوم دا یو سورس دی سمین چې مطلب مونږ یو پیغام بل کسته ورسی نو زیاتره داسې چې کوم دی دغه وی یو میسج وي چې هغه مونږه بل ترو باندې مونږه نشو دغه کولی. نو کتاب خو یو داسې وي چې مطلب هغه زموږ ورسره هغه ریډینګ سکلز هم دغه شي ډیولپ شي او بل کومه د دینه بعد کې چې کوم د موږ ته یو آیډیا هم راشي او زموږ چې کوم د یونټي چې کوم د مطلب مختلف داسې بوکس وي چې هغه سپیسیفیکلی دغه سره ریلیټډ وي نو په دغه کې ډیر زیات اهم کردار هغه ادا کولی شي. زده کوونکي وایي چې په پیښور پوهنتون کې د دې ډول کتابي میلو تابع نه یوازې د زده کوونکو پام د کتابونو لوري ته رااړوي بلکې د هغوی پر نفسیاتي روغتیا هم مثبت اغیز لري. سلمان یوسفزی، شال نیوز، پیښور.